tasu.lspace.pakto sare yast. Nori kisi la sbs.com.au/pakto څخه خغلی شیرولی نظری ستړی مشي او ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت چیرته شوی او لومړی زده کړې دي چیرته کړې دي. او ډیره مننه د هر څه اول تاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړئ. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نوم شیرولی دی او زه د لوګر ولایت په مرکز کې پیدا شوی یم او لومړنۍ زده کړې مې زه په پیښور کې د رحمان با لیسې فارغ شوی یم. نظری صاحب که په دې اړه هم راته ووایئ چې تاسو څه وخت استرالیا ته راغلي یاستئ؟ زه په 2018 کال په وروستیو میاشتو کې زه استرالیا ته راغلم او فی الحال د استرالیا په جنوبي استرالیا د اډلیډ ښار کې ژوند کوم. نظری صاحب استرالیا ته لراتګ وروسته مودلته په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟ زه چې کله استرالیا ته راورسېدم نو کومه لومړنۍ زده کړې چې ما هلته په پیښور کې کړې وې نو هغه قابل د اعتبار نه وي. نو د دې لپاره ځینې نور الټرنیټیو ویز هم دلته په استرالیا کې وو. نو چې ما ځینې دوستانو انډیوالان دلته په پوهنتون کې درسونه ویلې نو دا غوینه مرسته وغوښتله او بالاخره چې دلته یو پاتوی و چې هغه ته فاونډیشن سټډیز یا کالج ویل کېده. نو هغه کالج نه تقریبا ما یو کال هلته زده کړې وکړلې او بالاخره په جګو نمراتو باندې پوهنتون ته مې لاره پیدا کړله او د هغه نه بعد ما خپله ډیګري په میډیکل ریډیشن کې واخیستله. خغلی نظری ډیر کم شمیر هغه افغانان چې استرالیا ته راځي دلته لراتګ وروسته پوهنتونونو ته ځي او لوړې زده کړې ترلاسه کوي. تاسو سره دغه فکر څنګه پیدا شو چې په استرالیا کې باید پوهنتون ته ولاړ شئ او لوړې زده کړې ترلاسه کړئ؟ زما خو انګیزه د لوړو زده کړو هغه وخت چې زه د لیسې نه فارغ شوم ما سره دا انګیزه وه چې زه به لوړې زده کړې کوم. خو بیا د ځینې اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې ما ونه شو کړی چې د زده کړو ته ادامه ورکړم. نو کله چې زه استرالیا ته راغلم نو ما سره همدا انګیزه وه چې زه به خپل کوم ارمانونه وو خپل ارمانونه پوره کړم. نو دلته ما کې دا پوتنشل وو او ما فکر کوو که چیرې زه فول ټایم کار هم وکړم ځکه چې ما باندې فامیلی مسؤلیتونه هم زما په غاړه وو نو ما فول ټایم کار کوو. نو ما دا پوتنشل مې په ځان کې لیده که زه چیرې د باوجود چې فول ټایم کار هم کوم نو زه کولی شم چې دې ترڅنګه خپلو زده کړو ته هم ادامه ورکړم. نو ما هماغه وکړی شو چې د یو کال د فاونډیشن زده کړو نه وروسته ومې کړی شو چې جګې نمرې واخلم او دغه جګې نمرو په اساس باندې د پوهنتون ته لاره پیدا کړم. نو تقریبا ما 4 کاله فول ټایم زده کړې هم وکړلې او د ترڅنګ ما فول ټایم کار هم کوو. نو ځینې افغانان خصوصا ځوان طبقه چې کله استرالیا ته راځي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې والا موږ لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې دي یا مو انګلیسي ضعیفه ده او یا نشو کولی چې دلته هغه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړو. خو داسې نه ده. دلته چې دی ډېر امکانات دي. کله چې پوهنتون ته داخلېږي نو تقریبا لایبرري جدا ده. نور په داخل کې کله چې ته پوهنتون ته داخلېږي ورکشاپ جدا لري. نور ډېر امکانات د زده کړو ډېر امکانات لري. نو کولی شي چې په ډېر اسانۍ ډول باندې نه تنها چې ته خپل فول ټایم کار کوي کولی شي ته خپل لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړي. نظری صاحب لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره درلوده یو شمیر افغانان استرالیا ته لراتګ وروسته د ژبې په اړه شکایت کوي چې انګلیسي ژبه یې خپله ژبه نه ده یا لومړنۍ ژبه یې نه ده نو نشي کولی په دې ژبه دلته لوړې زده کړې وکړي. ستاسو خپله تجربه څنګه وه؟ انګلیسي مو زده وه که استرالیا ته له راتګ وروسته مو دلته ژبه زده کړه؟ زه خو کله چې د په پیښور کې د لیسې نه فارغ شوم نو په جریان د لیسې کې کله چې زه په 10 صنف کې وم نو ما د
د مکتب د زده کړو ترڅنګ هم زه خپل شخصي د انګلیسي کورسونه مې تعقیبول او تقریبا 11 صنف ته چې کله زه ورسېدم نو ما د انګلیسي تدریس کوو هلته په یو د شخصي انسټیټیوټونو د انګلیسي کې نو دغه وخت نه ما انګلیسي یاده وه خو دا داسې نه ده چې کله استرالیا ته راشي باید په مکمل ډول په انګلیسي باندې تسلط ولري دلته ځینې خصوصا د مهاجرینو لپاره ځینې د انګلیسي برنامې لري کولی شي چې تقریبا په وړیا توګه باندې چې خصوصا په ساوت استرالیا کې د ټیف له لارې نه تاسو یو کلن یا 2 کلن د انګلیسي کومې برنامې چې دي هغه ته ادامه ورکړئ او کله چې پوه شو چې زه په تقریبا اوس کولی شم چې په مکمل ډول په انګلیسي تسلط لرم نو هغه نه به تاسو کولی شئ چې نور لوړو زده کړو ته هم ادامه ورکړئ نظري صاحب تاسو لاوریدونکو سره د خپل ژوند او په استرالیا کې د لوړو زده کړو په اړه معلومات شریک کړه که لاوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې اوس چیرته او په کومه برخه کې کار کوئ زه خو په جنوبي استرالیا کې په یو د غټترینو حکومتي شفاخانو کې کار کوم نو تقریبا د غدري کال کېږي چې زه کار کوم فول ټایم زه د ریډیولوژي ډپارټمنټ کې د ایکس ری بخش کار کوم نو هغه کوم لمړنۍ مریضان چې راځي لمړنۍ هغه تشخیص مونږ کوو یعنی کوم هغه ایمیجینګ یا سکینز چې مربوط کیږي هغه مونږ پورې مربوط کیږي مونږ هغه تر سره کوو بیا تقریبا ما 2 کاله د ریډیولوژي ډپارټمنټ کې کار وکړ بیا هغه نه بعد ما ډیره علاقه د کارډیولوژي بخش کې درلودله هغه مریضان چې د زړه مریضان دي او د زړه په ناروغۍ واخته شوي دي نو هغه بخش کې ما ډیر شوق درلوده نو بیا تقریبا 3 میاشتې ما بیا د انجیوګرافي بخش کې ټریننګ می ترلاسه کړ نو زه فلحال نه تنها د ریډیولوژي بخش کې همدارنګه د کارډیولوژي د انجیوګرافي بخش کې هم کار کوم چې کوم هغه د زړه مریضان راځي نو موږ د انجیوګرافي خدماتونه وړاندې کوو نظري صاحب تاسو د اډلیډ په یو دولتي روغتون کې د رادیوګرافر په توګه دنده ترسره کوئ کله اوریدونکو سره د رادیوګرافر د کار په اړه هم معلومات شریک کړئ چې رادیوګرافر کوم کارونه ترسره کوي وظیفه یې ده مثلا یو سولان مثالونه به زه درکړم یو د چا مثلا لاس مات د ریډیولوژي ډپارټمنټ ته راځي د لاس عکس اخیستل کیږي دغه تشخیص کیږي نو کله چې تشخیص دغه عکس واخیستل سي بل اخره بیا دغه سکانز چې دی ریډیولوژیست وځي ریډیولوژیست هغه ډاکټر ته ویل کی چې دغه راپور به لیکي نو دغه نه بعد هغه کله چې تشخیص دی اډوکه ماته بیا هغه اورتوپیډیک ډاکټر ته معرفي کیږي چې هغه نه بعد هغه تشخیص کوي د ریډیوګرافر بل وظیفه ده کله چې مثلا سی ټي سکان مثلا ځینې مریضان سی ټي سکان ته کې چې هغه په متواتر ډول باندې عکسونه اخیستل کیږي د انسان د بدن یا د ام آر آی بخش دا هغه یو بیل هغه د سکان ده چې دغه هم عکسونه یا ایمیجینګ د اخیستل کیږي همدارنګه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړله چې زه فلحال د انجیوګرافي بخش کې په کارډیولوژي ډپارټمنټ کې کار کوم نو انجیوګرافي ریډیوګرافر به دې ته ویل کیږي کله چې مثلا په انسان یو مریض باندې د زړه حمله راشي نو مخکې له دې نه چې دغه د مریض تشخیص وسي چې د زړه کوم رګ مثلا فلحال بند ده چې هغه سبب وګرځي چې په دې مریض باندې د زړه حمله راشي نو هغه د مختلفو زاویو نه موږ د زړه عکسونه اخلو او ډاکټر ته یو پلان د هغه جوړو چې یعنی کوم رګ بند چې ډاکټر وکول شي چې دا موږ رګ ته بیا هغه کوم سټنټ ورته ویل کیږي چې هغه سټنټ ور داخل کی او هغه رګ خلاص کی ځکه چې مثلا زړه مختلف رګونه لري نو همدارنګه زه د سکرینینګ بخش کې هم کار کوم چې انټرونشنل ریډیولوژي ورته وایي چې په هغه کې مختلف سکینونه ترسره کیږي مثلا د چا په ستوني کې یو شی مثلا باعث ټیومر یا شیپ کې بند وي
سم صحیح مثلا یو یا ډوډۍ نشي تیرولای نو بیاغه دغه سکان کوو او د دې عوامل پیدا کوو چې دا څه وجوهات لري چې د دې ستوني کې مثلا په صحیح ډول یا ډوډۍ نشي تیرولای نو دا چې مختلف بخشونه د ایمیجینګ دي چې هغه موږ تر سره کوو. نظری صاحب ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه ده چې نوی استرالیا ته راغلي دي او غواړي دلته د خپل خوښې په مسلک کې لوړ زده کړې ترلاسه کړي او کار وکړي؟ زه خو وایم چې هیڅ شی یا هر کومه ځکه چې زموږ افغانان استرالیا ته راځي ناممکنه ده نه ده ځکه استرالیا کې موږ استرالیا چې د یو د فرصتونو ملک دی چې زیات فرصتونه دي پکې نو کله چې زموږ افغانان د ملک ته راځي نو باید د فرصتونو په سم ډول باندې استفاده وکړي کوشش وکړي او داسې فکرونه کوي چې موږ یې نشو کولای نو همدارنګه زموږ کوم افغانان چې مخکې له دې نه زده کړې کړي دي هر ټولنه کې آماده دي چې دغه نوي افغانان راځي هغوی سره مرسته کومک وکړي او د دې مختلفو لارې چې مثلا کوم څه کولی شي چې پوهنتون ته داخل شي ورسره مرسته وکړي نو زه داسې وایم چې هېڅ شی ناممکنه نه ده ډېر په اسانه ډول باندې کولی شي چې لوړې زده کړې ترسره کړي استرالیا کې او ترڅنګ باید د خپل د صحت فکر هم وساتي. نظری صاحب ډېره زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د خپل ژوند زده کړو او کار په اړه مو له اورېدونکو سره معلومات شریک کړه. ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. که غواړئ دغسې نورې کیسې هم واورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.